سلام ملګرو، پښتو ته خدمت چینل ته ښه راغلاست. ملګرو که زما چینل مو نه سبسکرایب کړی نو اوس یې له ځان سره سبسکرایب کړئ څو په آینده کې تاسو ته نورې ښې ویډیوګانې معلومات په پښتو ژبه تاسو ته وړاندې کړم په خپله موږ او تاسې مورنۍ ژبه باندې. ملګرو نن موضوع د امازون څه شی ده، د څه لپاره کاریږي، ولې په امازون کې خلک میلیاردران شول، ولې مثال خلک په کور کې کېناست سامان خرڅیږي او دوی ته پیسې کور ته راځي نو نن له ما سره دا ویډیو تر پایه وګورئ. امازون هغه بازار ده چې په هغې کې د مرغۍ له شیدو نیولې د انسان تر اندامو پورې تاسې په خپل کور کې ترلاسه کولی شئ، یا مثلا له کوره تاسې خپل شیان خرڅولی شئ. امازون خپل یو سایټ ده چې هغه داخلېدل کو تاسې له پلی سټور نه امازون سایټ ډاونلوډ کړئ. هغه داخلېدل ډېر اسانه دی، فقط یو نوم او تلیفون نمبر په سر کې د افغانستان کوډ غواړي، یا په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې، او دریم مثلا پاسورډ دا غواړي. بس داخل د امازون ته هلته لوی بازار داسې هر څه دي کې غوښتل هلته سرچ کوئ سي یا پلټنه کوئ سي او تاسې ته پیدا کوي قیمت او مشخصات ټول لیکلي او تاسې یې کولی شئ په ډېر اسانه طریقه واخلئ. اوس راځو امازون څنګه کمپنۍ ده، باوري ده که نه ده؟ بلې امازون یو باوري کمپنۍ ده چې مثلا اول وخت کې امازون خپله کاروبار لره، دغه هیوادوالو ته مثلا نړیوالو ته خدمات وړاندې کول. بیا له هغه نه وروسته له کوچنیو شرکتونو امازون ته خپل سامان ورکړه او امازون ورته خرڅ کړل قرار. همداسې په 2019 کال کې په لکهاو خلک په امازون کې خرڅلاو شروع کړو. د امازون د کار طریقه څنګه ده؟ له امازون سره زیاتره شرکتونه خرڅلاو کوي. خپل امازون هم جنسیات د خرڅلاو لپاره لري، خو اکثره شیان لکه زه او ته او داسې نور لوی شرکتونه لیست شوي او خرڅیږي پکې. امازون کې مختلفې لارې د خرڅلاو لپاره غواړم چې درته واضح کړم. تاسې څنګه کولی شئ خرڅلاو وکړئ، څنګه کولی شئ شیان واخلئ. مثلا اول راځو خرڅلاو ته. تاسې خپل شیان اخلئ، مثلا د افغانستان زعفران دي چې په نړۍ کې اول نمبر لري. بس دا تاسې مثال اخلئ، دا برابروي قطوي کې برابروي، امازون ته عکسونه لیږئ، امازون کې عکسونه وجود لري. بس کوم وخت کوم چا زعفران سرچ کړه پلټنې وکړه امازون یې ورته رامخته کوي چې دا زعفران د افغانستان دي، پلټنې په هغه باندې ورته کوي. دا شی هر چاته نه مخته کوي، کوم چا په کار و هغه ته یې رامخته کوي مثلا د تا زعفران چې دا زعفران دي د افغانستان دي. نو هغه سړی چې ریټ یې ګوري تا به هلته د زعفران مشخصات چې دومره ګرامه دي، دومره قیمت ده، کوشش کوئ چې قیمت لږ کم ورکړئ. خو نور امازون یو ګورئ چې د قیمت د نور نه مثلا لږ کم ورکړئ که غواړئ چې کامیابه شئ، چیرې کاروبار مو غټي. نو هغه یې ګوري، مشخصات یې ګوري چې دا زعفران د افغانستان دي، دومره ګرامه دي، دومره قیمت ده، په دغه ځای کې دي. امازون ته ایمیل کوي مثلا چې ما خوښ سو، یا تا ته کمنټ کوي چې ما دومره زه په دومره قیمت نه غواړم، خو هغه کومې چې ډېر قیمت ته نه غواړي هغه نه تا ته ډېر خلک کمنټ کوي. نو ته به هغه راواخلې مکمل امازون تا ته ایمیل کوي چې په دغه ریټ باندې دغه غواړي، خو تا ورسره قبوله کړه بس ته به شی فیک کې ورته وبایلېږي. امازون خپله کو انګلیسي باندې پوه شئ. انشاءالله په آینده کې به تاسو ته وښایم چې څه طریقه یې تاسې کولی شئ ولیږئ په آینده ویډیو کې. نو هغه چې هغه ته ورسېدي هغه کانفرم کړه چې ما واخیسته، یا هغه امازون ته پیسې لیږي، امازون له هغه نه پیسې چې کټ کړي له تا نه خپل کمیشن کټ کړي، تا ته خپلې پیسې درلیږي چې په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې. او دومه طریقه داسې څنګه کولی شو له امازون نه خریداري وکړو. امازون مثلا د ما آیفاټ په کار ده، آیفاټ په امازون کې ده، مشخصات ټول لیکلي چې په دومره قیمت دغه ځای کې دغه آیفاټ ده او دغه مشخصات لري. هغه ټول زه ګورم، مثلا که خوښ مې سو زه ورته ایمیل کوم چې د ما خوښ سو دا، یا کمنټ ورته کوم، هغه بیرته ریپلی راته کوي، بیا هغه سره خبره کوي، هغه آیفاټ ما ته خپل جي ته رارسوي. دلته کو تاسې چیرې لوی شرکتونه لرئ، لوی لري یا FBM یو د FBI ده، FBA ده وبخئ. په امازون کې کو لوی کمپنۍ ولرئ، دوی خپله مثلا کو تاسې خپله هغه ولیږئ، تاسې خپله دا نفر ولرئ چې هغه ساحو ته مقابل کې مثلا زه
کابل کې درته ښایم لکه لندن پیزا که غواړئ تاسو پیزا واخلئ نو لندن پیزا یې تر تاسو تر کور راولي. نو یو خلکو کو مثال امازون ته ورکوي، امازون لږه نه دومره کمیشن زیات دی، رفت آمد دی د نفرو نه تر کټ کوي. او که چیرې تاسو نفر نه لرئ بیا امازون په افغانستان کې فکر کوم نه لري، خو بیا هم زه کوشش کوم چې معلومات ته پیدا کړم، خو خارج کې لري خپل ځای ته تاسې نفر وروړي، سامان تاسې ځای ته دی نفر ته وروړي. نو هغه په هغه اندازه باندې سامان وروړي، تاسې ته تسلیمیږي، تاسې پیسې په کریډټ په خپل بانکي اکاونټ باندې ورلیږي، امازون خپل کمیشن تر کټ کوي، هغه ته خپل پیسې ورکوي. تر څو چې تاسې خپل شی واخیسته، تاسې ایمیل ورته کوئ چې ما کمپرم کړه، ما خپل شی واخیسته، هغه ته ورسېده. نو هغه چې واخیسته هغه ته تا کمپرم کړه چې ما واخیسته، هغه ته یې پیسې بیرته واپسې ورکوي، پیسې ورکوي. دا امازون په نړۍ کې ډیر خلک میلیاردران کړي دي. مننه. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د امازون په باره کې نور معلومات تاسو سره شیر کوم. زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او د دا زنګوله علامه محسن نه ویډیو نه خبر سي. انشاءالله زه به تاسو ته ټول خدمات په پښتو وړاندې کوم. مننه ملګرو.